1442 لمریز کال د افغانستان شاه د اوړي په موسم کې د ارګ په کوټي باغچه کې ودرېد. د نظام محدود شمیر غړي ورسره ولاړو او ویل مشروطه شاهي د دې لپاره اعلانوم چې افغان ملت هوسا او سیاسي ثبات لا غښتلی شي. نور به هر څوک خپل ځان په نظام کې ویني. کړکېچ په مشروطه شاهي مدیریت نشو، بلکې د شاه سیاسي مخالفین لا مخالف شول. دسیسې نورې هم زیاتې شوې. د افغان ملت هوساینه ورځ تر بلې له ګواښ سره مخ کېده. کابل زنده‌باد او مرده‌باد نارو نیولی و. د ملي جرګې لوی غونډې د سیاسي کړکېچ له امله کړکېچنې وې. اړوګوړ زیات شو. سیاسي مخالفتونو لا جهت واخیست. ظاهر شاه په ارګ دننه د خپلې کورنۍ له غړو سره په کړکېچ واوښت. نه یوازې دا چې سیاسي ثبات جوړ نشو، بلکې لا خراب او د شاه په جلاوطنۍ تمام شو. بنده در طول مدت مسئولیت‌های مختلف در خدمت وطنم همیشه در جستجوی هدفی بودم که برای مردم افغانستان، مخصوصا طبقات محروم و نسل جوان مملکت ما، یک محیط مثبت و واقعی نشونمای مادی و معنوی میسر گردد. 1452 لمریز کال خبره تر داود خانۍ کودتا ورسېده. داود خان اعلان وکړ چې کودتای د ولس د هوساینې او په افغانستان کې د خلکو په خوښه د حکومت جوړولو لپاره کړي. شاهي دوره تمام شوه. اوس یو مطلق جمهوری نظام ایجادیږي، مګر ولسواکي بیا هم حاکمه نشوه. د ظاهر شاه د وروستي لومړي وزیر موسی شفیق په ګډون د هغه ټوله کابینه زندان ته ولېږدول شوه. شاپلوي جنرالان بندیان شول او ځینو نورو خو کابل پرېښود. پر افغانستان جمهوریت حاکم و، خو د ولسمشر د بدلیدا کوم ټاکلي نورمونه او اصول نه و موجود. سیاسي احزابو فعالیت کاوه، خو بشپړه سیاسي ازادي نه لرله. د ولسمشر داود خان د کودتا شریک ملګري خفه شول. لومړی ګیلې پیل شوې، بیا تورونو زور واخیست او ورپسې شدید مخالفت پیل شو. داود خان هم دریغ ونه کړ او د مخالفینو په ځپلو پیل وکړ. خو مخالفین نه یوازې دا چې کمزوري نشول، بلکې لا غښتلي او خښمېدلي شول. 15 کاله وروسته د پسرلي 2 میاشت وه.